د افغانستان د ښارواليو چارو سمون لوی رئیس نن د یو رسمي سفر په ترڅ کې کندوز ولایت ته راغلی او د دغه ولایت د ښاروالۍ ادارو چارواکو سربیره د یو شمېر نورو امارتي ادارو له مسؤلینو سره د لا ښې همغږۍ په موخه ګډه ناسته ترسره کړې. دغه ولایت ته د هیواد د ښاروالۍ چارو سمون لوی رئیس د سفر موخه د ادارو ترمنځ همغږي، د هټیوالو اصنافو سره له نږدې ناسته او ښاریانو ته د ښاري خدماتو وړاندې کول ښودل شوي دي. موږ غواړو چې د دوی په کارو باندې علم راولو، د دوی په کارمندانو باندې علم راولو، او دوم له ښاروالي سره د کار د متنفذینو سره له اصنافو سره دغو سره دوی مشوره وکړو او له ولایتي ادارو سره هماهنګي د دوی زیاته کړو. په ورته مهال د دغه ولایت د ښاروالۍ ادارې چارواکي کندوز ته د مرکزي پلاوي سفر یوه لویه لاسته راوړنه بولي او زیاتوي چې اوس مهال د یو شمېر لویو پروژو چارې روانې دي او ټاکل شوې تر څو په نږدې راتلونکي کې د ځینو نورو رغنیزو پراختیایي پروژو چارې هم پیل شي. داسې 8 پروژې نورې دلته ارزیابي کمیټه کې دي د ولایت مقام کې، هغه هم دلته چارې روانې دي. انشاءالله بعضې 4 پروژو ته استلامونه ورکړي دي او 4 نورې د کار لاندې روانې دي ارزیابي کې. د هیواد د ښارواليو چارو سمون لوی رئیس په داسې حال کې کندوز ولایت ته سفر کوي چې له دې وړاندې هم له پلازمینې کابل څخه یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو خلکو ته د اسانتیاو برابرولو او د ستونزو هوارولو په موخه کندوز ولایت ته سفرونه کړي وو چې د دغه ولایت د اوسیدونکو لپاره یې ښې لاسته راوړنې لرلې دي.